الله تعالی اصل مسله ذکر کوي چې هغه د توحید مسله ده. په هغې باندې مثال الله تعالی ذکر کوي. الله نور السماوات، الله نور السماوات والارض. الله هغه ذات دی نور السماوات والارض چې رڼا د اسمانونو او د ځمکې ده. الله نور السماوات، الله نور د اسمانونو دی او د ځمکې دی. مثل نوره، مثال دی الله د نور کمشکات دا پشان دی او تاقچه دی فیها چې پاغی کې مصباح یو دیوی. المصباح فی زجاجه، الله تعالی وی دا دیوه په شیشه کې. الزجاجه تو الله تعالی وی دا شیشه کا انها گویا کې کوكبون دا یو ستوره دی. دریون الله تعالی وی پړقیدون کې یو قدو چې بلول شي من شجره مبارکه زیتونه، د زیتون برکت والا وننه، لا شرقیه ولا غربیه، چې الله تعالی وی دا ونه نه مرخاته طرف ته ده او نه مر پرېوته طرف ته. یکادو قریبه د زیتها، چې تیل د دې یو دی او الله تعالی وی هغه رڼا وکړي. ولو لم تمسسه نار، اگر که الله تعالی وی ورته نه رسېدلی. نور علی نور، الله تعالی وی رڼا د پاسه د رڼا ده. یهدی الله لنوره، الله هدایت کوي خپل نور ته من یشاء، چاته چې خوښوي. ويضرب الله الامثال، والله تعالی بیانوي مثالونه للناس د پاره د خلکو. والله الله چې دی بكل شیء علیم، په هر شي باندې پوهیږي. دا یو مثال ذکر کوي، مفسرینو د دې وضاحت کړی دی. اول ګورئ د آیات اول حصے ته، الله نور السماوات والارض. الله هغه ذات دی نور السماوات والارض چې نور د اسمانونو او د ځمکې دی. مفسرین یو معنا دا کوي چې نور نه مراد هدایت دی، چې الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو اهل ته هدایت کړی دی. اهل د اسمانونو او د ځمکې دې ته هدایت چا کړی دی؟ الله ورته کړی. نو ځکه الله تعالی وی الله نور السماوات والارض. او یو معنا د مدبر کوي چې الله تدبیر کوونکی دی د هغه چا چې هغه په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. تربیت څوک کوي؟ الله. خالق الله دی، تدبیر کوونکی الله دی، مربی الله دی، رازق الله دی، اختیارات دی الله سره دی، متصرف الله دی. مقصد دا دی چې مخلوق ته الله اختیارات نه دی ورکړي. او یو معنی مفسرین دام کوي چې دا د ځمکې او د اسمانونو چې کوم رونق دی دا د الله د ذات سره قائم دی. دا د ځمکې او اسمانونو چې کوم ښایست دی، کوم ښکلا ده، کوم رونق دی، دا د الله د ذات سره سره قائم دی. الله نور السماوات والارض، الله هغه ذات دی نور السماوات والارض چې رڼا د اسمانونو ده او د ځمکې، یعنی نور د اسمانونو او د ځمکې دی. هدایت کوونکی دی اهل د اسمانونو ته او ځمکې ته. الله نور السماوات والارض، الله تعالی مربی دی د هغه چا چې اسمانونو کې دی او ځمکه کې دی. یا الله تدبیر کوونکی دی د هغه چا د هغه مخلوق چې ځمکه او اسمانونو کې دی. خالق الله دی، مالک الله دی، اختیارات دی الله دی. الله نور السماوات، الله نور دی اسمانونو دی، والارض او د ځمکې، یعنی په ځمکه او اسمانونو کې چې کوم ښایست دی، کوم رونق دی یا کوم ښکلا ده، دا د الله د ذات سره قائمه ده. مثل نوره کمشکات فیها مصباح. اوس دا دویم ځل چې کوم نور ذکر شوی دی، مفسرین ذکر کوي دا نور د ما قبل نور نه جدا دی، ځکه چې دلته دا نور مضاف دی. مثل نوره کمشکات فیها مصباح، مضاف مضاف الیه ذکر کړی دی. نو دینه وی هغه نور مراد نه دی کوم نور چې ما قبل آیات کې ذکر شو. مثل نوره، الله تعالی وی مثال دی نور دی الله کمشکات دا پشان دی او تاقچه دی فیها چې پاغي کې مصباح، الله تعالی وی یو دیو ده. المصباح فی زجاجه، الله تعالی وی دا دیو په شیشه کې ده. الزجاجه دا شیشه چې ده کانها گویا کې کوكبون، الله تعالی وی دا یو ستوره دی. دریون پړقیدون کې ده یو قدو چې بلیږي من شجره مبارکه زیتونه، لهغه زیتون دی برکتی ونه نه. لا شرقیه چې الله تعالی وی نه مرخاته طرف ته ده، ولا غربیه او نه مر پریوته طرف ته ده. یکادو زیتها، الله تعالی وی قریبه ده چې رڼا ده دی. یکادو زیتها، الله تعالی وی قریبه ده چې تیل ده یو دی او الله تعالی وی رڼا وکي. ولو لم تمسسه نار، اگر که الله تعالی وی دې ته اور نه دی رسیدلی. ګوره مفسرین د دې آیات وضاحت داسې کوي، وی مشکات نه مراد ده د انسان سینه ده. مشکات نه مراد څه شی دی؟ د انسان سینه ده. او زجاجتون نه مراد د انسان زړه دی.
کمشکاتن الله تعالی وی دا داسې نور دی الله داسې دی لکه د انسان سینه د مؤمن مسلمان سینه زجاجتن چې پاغه کې څه شي ضرورت پکې او مصباح نه مراد علما ذکر کوي چې مصباح نه مراد دا دی چې توحید او ایمان د مصباح نه مراد څه شي دی توحید ایمان یعنی داسې مؤمن مسلمان چې د هغه په زړه کې صحیح توحید او ایمانی د هغه سینه کې زړی او په زړه کې بیا توحید او ایمانی او الله تعالی ورته دا استعداد ورکړي هدایت ورته چا کړي الله ورته هدایت کړي مثل نوره الله تعالی مثال د نور د الله کمشکاتن پشان د تاخچه ده یعنی پشان د سینې د مؤمن ده فيها مصباح الله تعالی چې پاغه کې سره ایمان او توحید ده المصباح فی زجاجتن الله تعالی د ایمان او توحید په زړه کې ده الزجاجه الله تعالی د ازره چې ده کانها کوكبون الله تعالی د پشان د ستوري ده پرقیدون کې ده دریون چې پرقیږي لکه ستوري باندې چې انسان خپل مقصد ته رسیږي نو داسې مؤمن مسلمانم په ایمان او په توحید سره خپل مقصد ته رسیږي چې مقصد څه دی هغه جنت دی مقصد څه دی آخرت دی د آخرت ژوند دی از زجاجه الله تعالی و د ازره چې ده کانها کوكبون گویا کې دا یو ستوره ده دریون پرقیدون کې یو قدو من شجرتين چې دا بلیږي د ونینه مبارکتين زيتونتين چې هغه د زيتون مبارکونه ده نو داسې اسلام عقیده دی مؤمن او د مسلمان عقیده د قران او په سنت په علوم سره جوړیږي لکه څنګه چې دا ستوره لکه دا شیشه چې دا د سشینه بلیږي دا د ونې د تیلو نه بلیږي چې دا دیوه بیا په شیشه کې خدا او دا دیوه د سشینه بلیږي د زيتون د ونې د تیلو نه نو داسې د انسان عقیده او ایمان په سشي باندې جوړیږي د قران علم او سنت نو داسې مفسرین وضاحت کړي از زجاجه الله تعالی وای د ازره چې ده ک انها گویا کې کوكبون دا یو ستوره ده دریون چې پرقیدون کې ده زجاجه اصل کې شیشه ته وای نو علما ذکر کوي مفسرین دا زجاجه سره تعبیر ولې وکړي د دې وجه شیشه کې درې صفاتونه دي یو صفت پکې دا دی چې شیشه ډېره شفافیت لري ډېره پاکه نو د انسان عقیده به داسې جوړه چې د اعمال سره د انسان عقیده سره شي ښکار شي چې انسان ظاهری عملونه کوي نو د باطن عقیده ښکار شي چې دا د الله وحدانیت والا دی دا توحید والا دی مشرک نه دی کافر نه دی د عقیده اظهار په څه شي باندې وشي په ایمان سره په اعمال سره وشي او بل دویم صفت د شیشه دا دی او شیشه ډیره کلکمی او ډیره نرمه وي شیشه کلکمی او نرمه وي نو په دې وجه د مؤمن مسلمان صفت دا دی چې ازلتن علی المؤمنین وعزتن علی الکافرین چې مؤمن څنګه به په مؤمنانو باندې نرمي کوونکې او په کفارو باندې صحیح سختی کوونکې لکه سورته فتح کې الله تعالی وي اشداء علی الكفار رحماء بینهم الله تعالی د مؤمنان په کفارو باندې صحیح سخت وي او په مؤمنانو سره به صحیح په خپل مابین کې نرمي کوونکې نو ځکه د زړه شیشه سره الله تعالی تعبیر وکړي چې شیشه کې د درې صفاتونه دي او مؤمن مسلمان کې به څو صفات دي د درې صفاتونه پکې موجود دي کانها گویا کې دا شیشه کوكبون د ستوره ده دریون پرقیدون کې ده لکه ستوري سره چې انسان خپل مقصد ته رسیږي ستورو باندې په خوا لار معلومول نو مفسرین ذکر کوي دا چې په ایمان او په عقیده سره انسان سکیږي خپل مقصد ته رسیږي یو قدو من شجره مبارکه چې هدایت ورته الله تعالی کړی یو قدو لغوی معنی خدا د چې بلول شي من شجره مبارکه زيتونه دی هغه د زيتون ونه برکت والانه دغه دیوه بلیږي بدلته مفسرین دا معنی کوي چې کنایه دا ده یو قدو من شجره مبارکه چې الله تعالی ورته هدایت کړی او دته استعداد هم ورکړي دی مومن ته څور کړی د هدایت د قبولیت استعداد الله ورته ورکړي لا شرقیه ولا غربیه الله تعالی دا داسې ونه د چې شرق طرف ته نه ده یعنی مرخاته طرف ته نه ده ولا غربیه او نه مر پریوته طرف ته ده یعنی داسې ونه د چې کله مر را پورته شي بس د ابتدا نه په مر لګيږي داسې نه ده چې ابتدا نه په مر نه لګيږي او غربیه د مغرب طرف ته نه ده د مر پریوته طرف ته نه ده معنا تر انتها پورې په دیونه باندې سره لګيږي مر لګيږي نو د داسې ونه تیل او بیا دیوا او بیا شیشه داسې پاک روخانه شیشه نو الله تعالی قریب ده چې غیر دی ورنه دا په خپل پړه خو وي نو مؤمن مسلمان ته الله تعالی قران نازل کړی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث او تراغلی دي چې هغه ښکار دي پاغه کې شک او شوبه نشته هغه جدا خبره ده چې موږ او تاسو صحیح عمل نه کوو کمزوري الله دې موږ ثابت قدم کې عمل کولو توفیق دی الله موږ تراکي یکاد الله تعالی قریب د زیتها چې تیل د یودی او الله تعالی دا بل شي
ولو لم تمسسه نار، الله تعالی وی اگر که اور ورته نه دی رسېدلی، اگر که الله تعالی وی په دې کې داسې پاک او صفا تیل دي چې الله تعالی وی قریبه ده چې خپله پړق ووهي. نو داسې د قرآن آیاتونه علما وی دا کنایه د قرآن د آیاتونو نه دی. قرآن داسې واضح دی او قرآن کې الله تعالی احکام، قوانین، وعیدات، بشارتونه د هر څه الله موږ ته ذکر کړي. هغه جدا خبره ده چې انسان په عمل نه کوي. نور علی نور، الله تعالی وی دا رڼا د پاسه دی رڼا ده. نور علی نور، الله تعالی وی رڼا د پاسه دی رڼا ده. یو مقصد علما دا ذکر کوي چې انسان ایمان والی، توحید والی او ورسره په د دې اعمال د قران کریم سره موافق وي، د دې عقل د قران کریم سره موافق شي. نو نور علی نور، الله تعالی وی دا رڼا د پاسه دی رڼا ده. یعنی مقصد دا د دیوه د پاغې کې څه شي دي؟ دیوه کې پاک ستره تیل دي، د زیتونو تیل. اور ورته نه دی رسېدلی، هغه پړق وهي. که اور ورته ورسېږي نور علی نور، الله تعالی وی رڼا د پاسه دی رڼا ده. یهدي الله لنوره من یشاء، بس الله هدایت کوي د خپل نور طرف ته. من یشاء چاته چې خوښوي، بس چاته چې الله تعالی خوښوي ایمان ورته نصیب کړي، عقیده جوړه کی. من یشاء، الله تعالی وی چاته مې چې خوښ شي. ويضرب الله الامثال، الله تعالی بیانوي مثالونه للناس د پاره د خلکو. والله، الله تعالی چې د بكل شیء علیم، په هر شي باندې پوهه دی. ګوره په دې کې الله تعالی د مؤمن مسلمان د عقیده ذکر وکړي چې الله تعالی وی د دې دیوې مثال داسې دی لکه د دې مؤمن مسلمان د سینې مثال داسې دی لکه تاخچه کې چې دا دیوه یخي، لکه په خوا زمانه کې دیوې وي تاخچه ورته ویل. اوس خدا مونږ او تاسو ورته شدارې وایو، په خوا دا شدارې نه وي، تاخچه به تاخچه کې به سورې نه و، په دې کې به دیوه یخي وه او بیا داسې دیوه پکې، بیا شیشه پکې او داسې صفا تیل پکې. نو هغه چې ولګي هغه رڼا به داسې خورېدله. نو الله تعالی د مؤمن مسلمان صفات الله تعالی ذکر کړي چې مؤمن مسلمان داسې دی د هغې سینه لکه تاخچه، په هغې کې څه شی دی؟ زړه دی. بیا په زړه کې ایمان او څه شی دی؟ ایمان او توحید دی. او بیا دې سره الله تعالی دې ته هدایت هم کړي، استعداد هم پکې دی. مؤمن مسلمان باید داسې چې د دې د اعمالو نه د دې د عقیدې اظهار وشي، عقیده څه شي؟ عقیده ښکاره شي. نو دا یو مثال الله تعالی موږ او تاسو ته د فهم دپاره ذکر کړی. او بل وی مؤمن مسلمان ټول رڼا ده. یو رڼا خدا ده چې کله دنیا ته راغلی ایمان ورته الله تعالی نصیب کړي، دا هم رڼا ده. او کله چې دنیا نه رخصتېږي دا هم په خپله رڼا ده چې د ایمان په حالت کې لاړ شي. قبر کې د دې دپاره رڼا ده، د قیامت په ورځ رڼا ده، جنت کې رڼا ده. مؤمن مسلمان ټول څه دی؟ خیر کې دی چې ایمان دې راوړی او عقیده دې جوړی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم دا خبره راځي. پیغمبر علیه السلام وایي چې د مسلمان مؤمن تعجب کوم. صحابه کرام ورته ویل دی الله رسول څنګه ورته تعجب کې؟ پیغمبر علیه السلام ویل مؤمن مسلمان خیر کې دی. کله ته تکلیف هم رسیږي الله ورته اجرونه ورکوي، کله ته مشکلات هم راځي، مصائب هم راځي، حتی چې د دنیا نه لاړ شي.